السلام علیکم ملګرو، لا هم په پلازمینه بیجینګ کې یو او دا ځل له داسې چا سره غږیږم چې چینایي ده خو پښتو یې زده ده، پښتو وایي، پښتو پالي او پښتو خوند ورکوي او پښتو نوم یې هم ډیوه دی. ما لا پوښتنه نه ده کړې چې چینایي نوم یې څه دی، هغه کیدای شي دا خپله راته ووایي. ډیوې جانې ستړې مه شې. ستړی مه شې څنګه یې ښایي؟ ډېره خوشحاله شوم چې له تاسو سره ګورم. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. په افغانستان کې د خلک پیژني او ستا پوښتنه کوي. زه چې چین ته راغلم او دوه درې شیان مې خپاره کړل، دوه درې مننه، نو خلکو ویل چې هلته په پښتو چینایان خبرې کوي د CRI یا د چاینا نړیوالې راډیو، نو وایي هغو سره هم خبرې وکړه. مننه چې تاسو حاضر شوئ او له ما سره خبرې کوئ. کور ودان، ژوندی اوسئ. څو کاله کېږي چې تاسو په راډیو کې خبرې کوئ او کار کوئ؟ او زموږ په میډیا کې د څه باندې 100 کلونو لپاره کار کړی دی. څه باندې 100 کاله؟ معنا دا چې ته چې کله راډیو ته راغلې ته به وړه جنۍ وې که څنګه؟ ته پوره وړه نه وو. ډېر ښه، د 15 کاله پرېږدو نه وروسته په میډیا کې کارونه کار کړی. نو څنګه دی خپل کار دې خوښېږي؟ او البته زما خوښېږي. ډېر ښه. او تاسو د افغانستان دپاره خپرونې کوئ؟ البته. افغانستان دې هم خوښېږي که نه؟ البته د دې پښتو ژبې د زده کولو نه وروسته هم د افغانستان ډېر ملګري پیدا کړی او هم د افغانستان په اړه زیات معلومات ترلاسه کړی. ډېر ښه. د افغانستان پلازمینه څه شی دی؟ پایتخت یې کوم دی؟ کابل. نور کوم ولایتونه دي مثلا فکر ته درځي دا اوس؟ ډېر زیات لوی ولایتونه لکه هرات، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندوز، بدخشان، تخار او نور خو بلخ. سره د ډېر ولایتونه شته. خو افغانستان ته نه یې تللی؟ افغانستان مو نه دی لیدلی؟ او تر اوسه نه. خو زه پلان لرم غواړئ چې لاړ شئ؟ البته پلان لرم چې انشاءالله راتلونکی کال یا روان کال یو ځل افغانستان ته چکر ووهم. غواړئ چې د کار لپاره لاړ شئ، ریپورټونه جوړ کړئ که هسې چکر دپاره؟ هر شي ښه دی. کاري سفر هم ښه دی او سیلاني سفر هم ښه دی. خو حتما د یو ځل افغانستان ته له نږدې څخه وګورم. له نږدې یې وګورئ، ځکه چې د افغانستان په اړه خو تاسو ډېر اورېدلي دي، خو دا چې له نږدې یې وګورئ هغه بیا بل احساس سړي ته ورکوي. نو دا راته ووایه چې تاسو چې په پښتو څانګې کار کوئ، د پښتو همکارانو سره چې هغوی د افغانستان دي، د هغوی په باره کې څه فکر کوئ؟ څنګه خلک دي؟ د افغانان مېلمه پالنه خلک دي او زړه ورتوب لري، همیشه پر خپلې ادارې ټینګار کوي او د خپل هدف د عملي کولو لپاره زحمت کوي. او چینایان د افغانانو په باره کې څه وایي؟ مثلا پیژني نه یې پیژني افغانستان؟ زه فکر کوم چې اکثر خلک چینایان اگر شمله چینایان د افغانستان په اړه معلومات لري، خو دومره نه چې دوی به پوهېږي چې افغانستان د چین یو ګاونډی هېواد دی او په افغانستان کې دغه یوه نښه دا وه چې مخکې جګړې شته او خو اوس آرام شو او ډېر چینایان هیله لري چې افغانان هم په ښه چاپېریال کې ژوند، په سوله کې ژوند وکړي. له بده مرغه افغانستان په جګړو پیژندل کېږي او 2 ورځې وړاندې زه په ټکسي کې روان وم او ټکسي چلونکي سره مې خبرې کولې. هغه خو نو طبیعي ده چې دی نه پوهېده، په انګلیسي هم نه پوهېده، په پښتو هم نه پوهېده او زه په چینایي نه پوهېږم. بیا موږ په ټلیفون کې خبرې ترجمه کولې. نو ما ورته وویل زه د افغانستان یم. ده چې وکتل د افغانستان، بیا ده وویل چې ما ورته وویل چې دا تېر شوي دي، اوس دا اوس په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو فکر کوئ چې یو خو دا چې په جګړه یې پیژني، نور د افغانستان باره کې خلک معلومات لري که نه؟ اوس په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان څخه ګڼ شمېره محصولات چین ته وارد کړی. ډېر چینایان په چین کې د نندارتونونو له لارې د افغانستان مشهور تولیدات پېژندلی، مثلا لاجورد او زعفران او په ځانګړې توګه جلغوزي. دوی پوهېږي چې په افغانستان کې هم ډېر زیات ښه تولیدات او محصولات شته او په افغانستان کې هم د معدن سرچینې زیات دي او ښکلې منظرې هم شته او
دوی بله، پوهېږي چې افغانستان یوه بله خوا بله اړخ هم لري. زه 2-3 ورځې وړاندې په ګوانژو کې وم او هلته یو نندارتون و. زه ورغلم کانتون فیر ته، زه ورغلی وم. ما هلته له افغانانو سره خبرې وکړې او ډېر افغانان راغلي وو. دلته غواړي چې د دې ځای نه مالونه ویسي، په ځانګړې توګه ماشینري، مثلا داسې شیان ویسي چې هلته خپله تولیدات ولري که نه. نو زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصا خصوصي سکتور اوس ډېر مخکې تللی دی او همکاري ورسره کیږي چې هغه تجاران سوداګر راشي او دلته پانګونه وکړي، د چین سره مناسبات وساتي، اړیکې وساتي. زه فکر کوم چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. راځئ شخصي ژوند ته به راشم. ماشومان لرئ؟ پخپله یوه لور لرم. لور لرئ؟ څو کلنه ده؟ یوه لویه لوره ده. لویه ده؟ ډېر ښه ډېر ښه. نو دلته خو په چین کې فکر کوم ماشومان ډېر نه پیدا کېږي یا اجازه نه لري. څنګه چل دی؟ نه اجازه ده، اجازه ده. خو د 2 نه زیات اجازه نشته؟ نه 2 3 4 ټول اجازه ده. ځکه څو کاله مخکې داسې تګلاره وه چې ډېر مخکې یوه کورنۍ تګلاره وه، خو اوس تېره شوه. اوس حکومت هم د ځوانانو هڅه کوي چې زیات اولادونه زیات بچیان پیدا کړي. څنګه د اولادونو سره دلته مینه محبت ډېر دی؟ اولادونو ته ډېر پام کوي که څنګه؟ البته ډېر پام دی. تاسو وخت لرئ د خپلې لور سره چې کار وکئ، مطلب درس ورسره ووایئ، ورسره وګرځئ؟ خو درس خو زه خو خیر شو ها خیر شو، خو همیشه ورسره لوبې کوي، لوبې کوو او ساتیرې کوو. ستا څه شی خوښېږي ډېر په مثلا خوراک کې د څه شی خوښېږي؟ خوراک په حقیقت کې زما په زړه کې د حلال خوراک زما ډېر خوښېږي. مخکې دې ویل چې پښتو دې ډېر وخت کېږي که نه، 20 کاله کېږي چې په راډیو کې کار کوې. پښتو دې څنګه زده شوه او څه دلیل و چې تا پښتو زده کړه؟ دلیل خو په حقیقت کې دلیل دومره څرګند نه و، ځکه چې کله چې ما پښتو ژبه زده کړې په هغه وخت کې دومره نه پوهېده چې پښتو ژبه یو څه ډول ژبه ده، څومره مشکل دی. او کله چې زه پښتو ژبه زده کړې او ګام په ګام په روانه توګه خبرې کولی شم او زیات افغان ملګري پیدا کړی، نو پوهېږم چې د پښتو ژبې د زده کولو اهمیت څه دی. او لیک او لوست هم کولی شئ؟ کولی شم. کوم درته آسان دی؟ لیکل، لوستل او که خبرې کول، کوم آسان دی؟ زه د پښتو ویل، د پښتو لوستل، د پښتو لیکل زما ټول کولی شئ؟ ټول کولی شي، خو د پښتو ګرامر ډېر سخت دی، مشکل دی. صحیح ده، ممکن زما په خبرو کې د ګرامر تېروتنې شته، ځکه چې پښتو ګرامر بیخي ډېر مشکل دی. ما چې اورېدلي دي وایي چې چینایي ژبه ډېره سخته ده. تاسو خو خپله چینایي یاست، یعنې خپله مورنۍ ژبه مو چینایي ده. تاسو چې کله پرتله کوئ پښتو سخته ده او که چینایي؟ دغه پوښتنه د پښتنو لپاره چینایي سخته دی، د چینایانو لپاره پښتو سخته دی، ځکه چې دغه دواړه ژبې بیخي ډېر فرق لري. د لیکل منظم او دغه ټول یو شان نه دی. د چینایانو لپاره پښتو ژبه سخته ده. او تاسو تر اوسه پورې هم فکر کوئ چې حتما ستونزې شته؟ مثلا لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې کله چې خبرې کوئ ګرامري ستونزې درته پیدا کېږي. دغسې ګرامر یعنې د پښتو ګرامر د چینایي له ګرامر سره توپیر لري؟ ډېر توپیر لري. تاسو څو جنس لرئ؟ مثلا په پښتو کې مذکر او مؤنث لرو که نه، نارینه او ښځینه، او تاسې څومره لرئ؟ په ځینو ژبو کې دا په چینایي ژبه کې داسې نشته، دا نشته. ښځینه او نارینه نشته؟ نشته یو شان، مؤنث او مذکر نشته. مثلا چې زه ښځه یم، زه او که نارینه هم وي همداسې وایي، یو شان دی. او په پښتو کې سندرې هم زده دي؟ اورئ کله کله؟ اورېدلی خو ویلی نه شي په خپله؟ یوازې کم
مثلا کومې سندرې مو ډېرې خوښې پخوانۍ سندرې که اوسنۍ پخوانۍ سندره مثلا نغمه او څو مشهوره سندره کومه مثلا کومه سندره د فکر ته درځي او نو خو خیر شو ځکه چې اوس خو سندرو ته اجازه نه ده مخکې دې اورېدلې چې څو تنه مشهوره سندرغاړي شته غواړئ چې تاسو له نغمې سره وګورئ اوکې اوس په کوم ځای کې ده کیدای شي که نغمه ستاسو غږ واوري همدا اوس هغه به وغواړي چې تاسو یې وګورئ ورسره خبرې وکړئ که امکان شته اوس نغمه اوس په امریکا کې اوسېږي بله او مخکې افغانستان کې خو افغانستان ته هم ځي او راځي او په امریکا کې ده او هغه مینه ناکه سندرغاړې ده هغه که تاسو غواړئ کیدای شي هغه ستاسو سره وګوري تاسو هم غواړئ چې که وشي چې سره وګورئ ډېر ښه ډېر ښه متلونه مو هم زده دي په پښتو کې متلونه مشکل دی د پښتو ادبیات ډېر مشکل دی متل لنډۍ شعرونه د لنډۍ په څېر دغسې شاعري په چینایي ژبه کې شته که نه یا بل ډول دی بل ډول شته هغه بل ډول په چیني ژبه کې هم ډېر شعرونه شته خو د پښتو له ادبیاتو سره توپیر لري ډېر ښه ډېر ښه نو آخري خبره دا ده چې ستا مینهوالو ته زما مینهوالو ته څه پیغام لري څه ورته وایې لومړی زه ډېره خوشحاله شوم او ویاړ شوم چې ستاسې سره مرکه کې ګډون کوم او هم ډېره خوشحاله شوم چې ستاسو د مشهور فیسبوک پاڼې له لارې ستاسو مینهوالو ته خبرې کوم او زه هیله لرم چې د پښتو ژبې له لارې او د چینایانو او د افغانستان د خلکو ترمنځ دوستي لا ټینګه شي او که د افغانستان ځوانان غواړي د چین په اړه معلومات ترلاسه کړي او هم هیله ده چې افغان ځوانان هم چینایي ژبه زده وکړي او بیا وروسته چین ته راشي او په خپله چین وګوري او دا زما د پښتو ژبې د زده کولو هدف دی چې په راتلونکي کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ښه دوستي او همکاري ولري ډېره مننه دا هم ډیوه وه او چینایي نوم مو څه دی وبښئ ما پوښتنه ونه کړل چینایي نوم چینایي ژبې تلفظ هم مشکل دی تاسو کولی شئ وګورئ چې شاوي ساوي شاوي ساو شاوي ساو ساو خیو خیو ساو خیو که زما نوم څه دی سپین تڼۍ وینې پښتو یې زر زده کړله او زه چینایي نوم تر اوسه پورې نه پوهېږم په چینایي کې د تلفظ ډېر ګران دی که نه ډېر داسې فرق لري سمې سندرې دي د سندرو غوندې دی سارما پاګاني د پښتو ژبې ویل سندره ده د پښتو ژبې لیکل تصویر دی انځور دی نو معلومیږي چې د ډیوې مینه له پښتو سره زیاته ده په دې هیله چې ډیوه ژوندۍ وي او پښتو دې آباده او ودانه وي روغه اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه تشکر ستاسو نه هم مننه چې حوصله مو راسره وکړه